السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سه جوان تاسو ګورئ چې فورکس چینل ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د شوټینګ سټار انوینټر همر کینډل باره کې غږیږو چې دا څنګه استعمالیږي د پروفیټیبل ټریډ په دې څخه استفاده څنګه کیږي د ټول نه مخکې بخښنه غواړم چې ما ویډیوګانې ډېر ټار کړې ځکه چې روژه کې ویډیوګانې هم نه کې څه مصروفیت و هغې نه بعد اختر کې هم څه لږ بل خوا تللی وم او هم په ټریډینګ کې مصروف وم نو هغې خاطره ونه شو کړی چې ویډیوګان تاسو لپاره جوړ کړم خو ما د ډېرو ویډیوګانو یا ډېرو رخصتۍ نه بعد دا یو پلان هم نیولی دی چې انشاءالله پر روانو یو سیریز به جوړو پر روانو ویډیوګانو کې به انشاءالله یو سیریز جوړو چې هغه به هر ویکلی سیټرډے اینڈ سنډے هفته او یکشنبه په ورځ به مارکیټ انالایسس کیږي یو څو پیرز به انتخابوي ستاسو په خوښه یا به زه خپله راسیټ کوم او هغې باندې به انالایسس کوو هغه لکه بیټکوین ګولډ او کرنسین او همداسې حتی شیر مارکیټ باره کې هم داسې موږ به انالایسس کوو او هغې نه بعد به ټول ویکلی په هغې کې به انشاءالله پروفیټیبل ټریډ کوو خیر بعض وخت کې به لاس هم کیږي خو انشاءالله پروفیټیبل ټریډ لپاره موږ خپله هڅه او کوشش کوو انالایسس به انشاءالله کوو فورکاسټینګ به کوو صحیح شو راځئ خپله ویډیو سټارټ کوو شوټینګ سټار څه ته وایي او انورټډ همر کینډل څه ته وایي اول موږ شوټینګ سټار مطالعه کوو شوټینګ سټار څه ته وایي شوټینګ سټار کې مهمې څلور خبرې چې دلته ما نوټ کړي دي بیا هم دلته څوک په پښتو کې پوه نه شول د نوټ به انګلیش کې لیکلی انګلیش کې هم ځان سره وګورئ خو مهمې څلور خبرې دلته ما تیارې لیکلې دي اول خو د شوټینګ سټار شکل تاسو وګورئ شوټینګ سټار شکل څنګه دی شوټینګ سټار شکل په دې شکل کې لیدل کېږي لاندې باډي بره شیډو یعنې سوری لاندې یو جسم ولري او بره سوری ولري صحیح شو دغه شکل کې هم تاسو لیدلی شئ همداشانتې دې مهمه اولنۍ اساسي خبره چې ده اولنۍ اساسي خبره دا ده چې دا کله تاسو غواړئ چې په مارکیټ کې پیدا کړئ نو په کوم وخت کې پیدا کول خاص ارزښت لري په هغه وخت کې چې کله مارکیټ د ډاون نه اپ ټرینډ ته ځي مطلب د لاندې نه بره مارکیټ رواني نو کله چې مارکیټ بره یا تلی ډېر یا بره رواني خو مطلب ډېر بره تلی هغې نه بعد تاسو شوټینګ سټار کومه چې شوټینګ سټار ګورئ داسې شوټینګ سټار ګورئ نو مطلب دا شوټینګ سټار دلته په بره سطحه کې تاسو باید وګورئ چې تر څو تاسو سیل لپاره ځان آماده کړئ صحیح شو سیل څه وخت لګول کېږي دا به مخکې ګورو مخکې وایو ویډیو موږ سره تر پایه تعقیب کوئ همداشانتې اپر شیډو چې دا د دې ګوره دلته ګورئ نور خو کینډل عموما شیډو جوړوي شیډو لري حتما کنې لري خو حتما یو وړه شیډو لري یا بیخي نه لري خو مطلب اکثریت شیډو یا سوری جوړوي دغه لکۍ جوړوي دې ته شیډو وایي صحیح شو په تېرو ویډیوګانو کې تفصیلي غږېدلی یم د کینډل نومونو باره کې همداشانتې زه به یې لږ زوم کړم چې لږ ښې ښکاره شي صحیح شو دا څه شی دی ګوره لاندې د دې باید جسم وړوکی جسم ولري د دې جسم په نسبت یعنې د باډي په نسبت باندې دا برنی شیډو یعنې برنی سوری یا برنی لکۍ چې تاسو ته هر څه نومالی دا برنی لکۍ باید څنګه وي برنی لکۍ باید د دې جسم په نسبت باندې څو چنده وي دوه چنده وي ډبل وي صحیح شو ډبل باید دا لکۍ ولري همداشانتې په بعضو صورتو کې دلته په دې کې لاندې هم لکۍ وي یا ډېر اوږده وي یا وړه وي خو شوټینګ سټار که تاسو غواړئ چې شوټینګ سټار کنفرم شوټینګ سټار پیدا کړئ او کنفرم ټریډ ولګوئ پروفیټیبل ټریډ ولګوئ نو د دې دپاره باید شوټینګ سټار دا لکۍ که دلته لاندې اول خو چې نه وي خو ښه ده که نه وي نو دا کنفرمیشن یعنې مکمل تر ډېر حده دا امکان دی ولري چې دا ډاون ټرینډ ته ځان نور آماده کوي یعنې مطلب سیل ته ځان آماده کوي نو که بیا هم لکۍ لري خو ډېره وړه لکۍ باید ولري غټه لکۍ نه که غټه لکۍ ولرله نو مطلب شوټینګ سټار نه دی ډېره وړه لکۍ دلته ولري او دغه بهرنۍ لکۍ یعنې بهرنۍ شیډو سوری چې دی دا باید څو چنده وي د دې جسم په نسبت ډبله وي جسم یې وړوکی وي او دا د جسم په نسبت باندې دا بره لکۍ شی وي ډبل وي صحیح شو همداشانتې تاسو وګورئ دلته دوه شکله دي یو سپین دی یو تور دی د دې نه مطلب دا دی چې د دې معنا نه ورکوي که دا مطلب تاسو دلته وګورئ که سپین او که تور مخې ته راغی مطلب شوټینګ سټار تور او سپین پورې نه دی شوټینګ سټار د دې دا جسم پورې دی چې لاندې شیډو لاندې باډي ولري بره ډبله شیډو ولري او که لاندې شیډو وړه هم لري پروا نه کوي صحیح شو
صرف دغه پورې مطلب دی. خو بیا بعضې خلک وایي چې مطلب په دې دواړو کلرز کې مطلب که موږ د سیل والا کینډل وګورو هغه ډېر کنفرمیشن حاصلیږي او که د بای والا کینډل مطلب سپین کینډل وګورو هغه ډېر قوي دی. په دې دواړو کې بیا قوي کینډل چې کوم دی هغه تور کینډل دی مطلب چې بعضې چارټونو کې شین سرخ ښکاره کېږي نو هغه کم کینډل دی هغه د تور کینډل دی چې تور کینډل کې کنفرمیشن څنګه وي زیات وي چې تاسو تر څو پروفیټیبل ټریډ ولګوئ. ګوره په دې چارټ کې اگزامپل وګورئ. چارټ کې تاسو اگزامپل وګورئ دا د مارکیټ ګوره کوم ځای نه تللی دی. مارکیټ د ډاون ټرینډ نه اپ ټرینډ تللی دی. خیال هم دی ګوره ډاون نه اپ ټرینډ تللی. مهمه او اساسي خبره دا ده چې ډاون نه اپ ټرینډ ته مارکیټ تللی بیا په دې ځای کې تاسو شوټینګ سټار را پیدا کړئ. صحیح شو شوټینګ سټار هم پیدا کړئ. دې ځای نور مارکیټ د امکانات شته چې څنګه وکړي ډاون ټرینډ لاړ چې ګوره ډاون ټرینډ لاړو دا څومره ډاون ټرینډ لاړو. صحیح شو. او همدا شانتي په دې کې دغه جسم جوړ کړی دی جسم باډي جوړه کړی دی د ډبل شی جوړ شو شیډو جوړ شو. دې یو اساسي خبره بله چې دا غزه دی لاندې په پاراګراف نه بعد اساسي خبره پکې ده چې د اخره پورې ویډیو وګورئ. صحیح شو. انورټډ هامر څه ته وایي؟ انورټډ هامر چې دی انورټډ هامر دا د شوټینګ سټار برعکس دی. ګوره تاسو شکل ګوره شکل مکمل یو رقم دی همغه شی جسم دی باډي ده بر لکۍ ده همغه یو رقم دی نور کومه خاص خبره دی کوم نشته. صرف دا د ډاون ټرینډ مارکیټ د برن لاندې تللی مطلب مارکیټ ښه ډېر لاندې تللی ډاون تللی هغې نه پس ته تاسو باید چې وګورئ انورټډ هامر وګورئ. انورټډ هامر چې پیدا کړئ هغې نه بعد تاسو دا کنفرمیشن حاصل کړئ چې دا اوس باید آماده دی مطلب دې نه بعد که دا کینډل لاکاره شو نو تاسو به اپ ټرینډ ته ځان آماده کوئ. صحیح شو. اپ ټرینډ ته به څه کوئ ځان آماده کوئ. راځئ دلته به اگزامپل کې تاسو وګورئ د چارټ اگزامپل کې دلته ګورو چې مارکیټ څنګه تللی دی ډاون تللی. دلته شاته ما نور پکچر نه دی اخیستی چې اگزامپل بیا خرابېدو خو مطلب مارکیټ څنګه تللی همسې ډاون تللی دا دی ډاون تللی. دلته موږ چې غواړو چې پیدا کړو چې غواړو انورټډ هامر غواړو. انورټډ هامر موږ دلته پیدا کړو. ګوره هماغه شی خبره ده یو لاندې بډي ده ډبل شیډو جوړه کړه او که لاندې کومه وړه شیډو ولري پروا نه کوي. صحیح شو. دا بیا هم انورټډ هامر دی. انورټډ هامر ښکاره شو نو دې ځای نه کنفرمیشن معلوم شو چې مده امکان دی ولري چې دا څه شو اپ ټرینډ ته بای ته لاړو. څومره بای لاړو ګوره څومره یو غټ ټرینډ ته لاړو غټ پروفیټیبل ټریډ ته لاړو. مخکې مې درته ویلې مهمه او اساسي خبره چې په اخره کې درته کومه هغه دا ده چې ګوره دا ما خو درته وویلې چې مارکیټ لاندې لاړو دلته بس شوټینګ سټار انورټډ یا کمبل همر یا کمبل کینډل ښکاره شو تاسو باید دلته ټریډ ولګوئ. نه دا خبره نه ده چې تاسو باید ډایرکټ ټریډ ولګوئ. ډایرکټ ټریډ باید ونه لګول شي. کنفرمیشن تر حاصلول دپاره د حاصلولو پورې هېڅ ټریډ باید ونه لګول شي. او کنفرمیشن څنګه حاصلیږي هغه باید څنګه حاصل شي هغه باید داسې وشي چې مخکینی ویډیوګانو کې مزه غږېدلی یم ګوره چارټ مې راغټ کې درته دلته اولنی ګوره د اپ ټرینډ ته مارکیټ لاړو شوټینګ سټار ښکاره شوټینګ سټار نه بعد که چیرې نور کینډل هم ورپسې دوه کینډلې تاسو کم از کم نظر کې ونیسئ. دوه کینډلو پورې مطلب تاسو ټریډ مه لګوئ. دوه کینډلې که اپ ټرینډ ته جوړې شوي نو مطلب دا شوټینګ سټار اوس ډاون ټرینډ ته نه راځي. دا شوټینګ سټار یا خنثی شو یا شوټینګ سټار دلته معنا نه ورکوي. دلته باید تاسو وګورئ چې کم از کم یو کینډل نظر کې یا دوه کینډله بعد شی وکئ ټریډ ولګوئ. مطلب تاسو دې ځای کې یا ټریډ ولګوئ یا لږ لاندې دلته ټریډ ولګوئ تر څو تاسو کنفرمیشن مکمل حاصل شي او سیل ته ځان آماده کوئ او سیل ولګوئ. که چیرې مطلب دې نه بعد اپ ټرینډ ته یو څو شنه کینډل یا سپین کینډلې نور هم جوړې شي نو دا شوټینګ سټار خنثی دی یعنې مطلب دې کې تاسو ټریډ مه لګوئ. بله په دې کې هم دا خبره ده چې مطلب تاسو که چیرې انورټډ هامر وکتو نو انورټډ هامر نه بعد یو کینډل دوه کینډل اپ ټرینډ والا چې کله جوړ شي مطلب بای والا کینډل یو یا دوه کینډل پورې صبر وکړئ ټریډ مه لګوئ. چې ښه دا جوړ شي هغې نه پس تاسو کنفرمیشن حاصل کړئ نو دلته تاسو کولی شئ ټریډ ولګوئ بای ولګوئ. ګوره د مارکیټ لږ لاندې تللی صحیح ده تللی دی نو نور بیا هم بره تللی همداسې نور هم بره تللی. صحیح شو. نو دغه مهمه اساسي خبرې دي چې باید تاسو په نظر کې ونیسئ تر څو پروفیټیبل ټریډ ولګوئ.
نو ان شاء الله په دې ویډیوګانو پوه شوئ. ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې زموږ ویډیوګانې سره تعقیب کوئ او روانو ویډیوګانو کې به نور هم تفصیلي غږیږو. او که چیرې تاسو غواړئ چې موږ فورکاسټینګ سټارټ کړو، مطلب انالایسس سټارټ کړو د ویکلی یعنې د هفتې په سر کې به سټارټو او د هفتې تر اخره پورې به انشاءالله هغه فورکاسټ هغه انالایسس به انشاءالله کار کوي او پروفیټیبل شی به په هغې لګوئ. نو که چیرې تاسو زموږ دغه کورس سره خوشحاله او خوښ یئ نو زموږ ته کمنټ کې ولیکئ چې داسې کورس موږ جوړ کړو او که جوړ یې نه کړو. صحیح ده، انشاءالله تر بلې ویډیو پورې به پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.